السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو ملګرو، زموږ نن ویډیو د پلی سټور په باره کې ده چې آیا موږ کله له پلی سټوره چې یو شی را ډاونلوډ کو، هغه که برنامه وي یا کوم اپلیکیشن وي چې موږ خپل موبایل ته را ډاونلوډ کو، موږ ته دا معلومات اوسي چې آیا دا ویروس لري او که نه لري، آیا په دې برنامه کې یا په دې اپلیکیشن کې ویروس ته او که نسته. هغه موږ او تاسې یا د تصویرانو په باره کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کو، موږ او تاسې تصویران پې جوړوو یا ویډیوګانې پې جوړوو یا زنګونه پې جوړوو. موږ او تاسې ته داسې معلومات نه کیږي چې آیا دا اپلیکیشن ویروس لري او که نه لري. ستاسو ته نن ټوله طریقه درښیم چې آیا تاسې به دا اپلیکیشن څه رقم معلوموئ چې دا ویروس لري او که نه لري. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ او د صحت جامې مو په تن وي. زه حبیب الله اکاډمي چینل ستاسو ته مخاطب یم. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. ځینو ملګرو ته معلومات نه کیږي چې آیا د سبسکرایب بټن چیرته ده. سبسکرایب بټن دا د تاسې چې دا اوکې کوئ، څنګ ته به په کنګړۍ اوکې وکړئ، پورته په آل اوکې وکړئ چې موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسي. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول وار به تاسې راسئ د موبایل سکرین ته. کله چې تاسې د موبایل سکرین ته رالاستئ، تاسې به دا اوپن کړئ، تاسې به ولاړ سئ پلی سټور ته. صحیح ده؟ دې ته به تاسې راسئ. دې ته چې کله تاسې رالاستئ، دلته به اوس تاسې څنګه معلومولی شئ، تاسې به دا خلاص کړئ. زه راځم نیټ خلاصوم. صحیح ده؟ تاسې به دا خلاص کړئ. کله چې تاسې دا خلاص کړو، اوس به تاسې دلته څه رقم معلوموئ چې آیا دا اپلیکیشن یا دا برنامه دا ویروس لري یا یې نه لري. آیا زموږ موبایل ولې جام کیږي؟ هغه به اوس تاسې راسئ دې ته. صحیح ده؟ زه تاسې ته اوس معلوموم. دې ته نښه زه کوم. دا کوم عکس چې تاسې په سر کې ورکړی د پلی سټور، تاسې به هغه وګورئ. صحیح ده؟ هغه به اوکې کړئ. هغه به تاسې دلته پیدا کړئ دې څنګ ته، دا به تاسې اوکې کړئ. تاسې مې کله اوکې کړ، اوس تاسې ته دلته یو دا اپشن درکوي. صحیح ده؟ دلته به تاسې وګورئ دا اپشن درکوي، او بل تاسې ته اوس دغلته دا اپشن درکوي. هم یې دلته کتلی سئ او هم یې دلته کتلی سئ. اول موږ راځو دې ته. صحیح ده؟ دې ته به تاسې راسئ، دا به اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړو. دا برنامه مضر پیدا شدن هغه شی چې تاسې په موبایل کې ویروس وي، هغه د دې شي لپاره ده. صحیح ده؟ یا ستاسو برنامه کې ویروس وي، یا تاسې د اپلیکیشن له دې ځای چې ډاونلوډ کړی وي چې په هغه کې ویروس وي، ستاسو موبایل جام کیږي، بند کیږي. تاسې به راسئ، دا به اوکې کړئ. کله چې مې دا اوکې کړو، اوس تاسې ته دلته درکړی دی برنامه مضر پیدا شده. صحیح ده؟ تاسې به اوس راسئ، دا به اوکې کړئ. تاسې به راسئ، دا به اوکې کړئ. داسې مې کله اوکې کړ، بیا اوس تاسې ته دلته دا وچرخیږي. مثال دا وینې اوس پسې ګرځي چې تاسې په موبایل کې کوم مضر شی شته یا نسته. صحیح ده؟ اوس به تاسې لږ ځنډ صبر ورته وکړئ. دلته برنامه مضر پیدا نه شد. مثال د موږ په موبایل کې کوم اپلیکیشن نه و چې هغه ویروس لرول، یا زموږ موبایل ځینې جام کېدول، هغه پیدا نه سو. صحیح ده؟ دا ډېر زبردسته او خوندوره سیټینګ و. ستاسې لازمي په خپل پلی سټور کې وکړئ. ډېر زبردسته او خوندوره ده. ستاسو موبایل به نه جام کیږي او نه به بندیږي. تاسې که دلته راسئ دې سر ته، اوس زه تاسې ته دلته ښیم. تاسې دلته هر څه ورته ولیکئ. مثال زه دلته ورته لیکم فیسبوک. صحیح ده؟ تاسې فیسبوک یا بل کوم یا فیسبوک ډاونلوډ یا کوم بل اپلیکیشن چې تاسې په کار وي، هغه تاسې خامخا له دې ځای چې ډاونلوډ کوئ. دلته دغه ځای چې تاسې خامخا ډاونلوډ کوئ. ښه، دغه چې تاسې کله ډاونلوډ کوو، هغه تاسې ته نه معلومېږي چې آیا په دې کې ویروس ته او که نسته. تاسې ډاونلوډ کړئ. کله تاسې ډاونلوډ کړئ یا دغه ځای چې بیخي زیات اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړئ، ستاسو موبایل جام کیږي، یا جام سي یا بند سي. موږ او تاسې ته معلومات نه کیږي چې آیا دا ولې جام سو یا ولې هغه سو. تاسې به راسئ دغه سیټینګ ته. دا زه چې ولاړم دې ته به تاسې راسئ. صحیح ده؟ دا سرور به تاسې اوکې کړئ. داسې مې کله اوکې کړو، بیا به تاسې راسئ. دا زه په دې اپشن کې درښیم. صحیح ده؟ دې اپشن ته به راسئ. داسې مې کله اوکې کړو، بیا به راسئ. دا سکین به تاسې اوکې کړئ. داسې مې اوکې کړو، دلته به دا پسې وګرځي چې آیا تاسې په موبایل کې د ویروس اپلیکیشن شته یا نسته، یا تاسې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړی دی چې هغه ویروس لري او که نه لري. دا زموږ نننۍ ویډیو وه.
زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ